لمن زما دوقونه نه جوړ کړه مسافره تراشه کنه ما په دیدن موړ کړه مسافره لمن زما دوقونه نه جوړ کړه مسافره تراشه کنه ما په دیدن موړ کړه مسافره او بغیر لتانه یار هیڅ خبر د ځان نه یم بغیر لتانه یار هیڅ خبر د ځان نه یم نیمګړی د داماد زړګی می جوړ کړم السلام علیکم ملګرو تاسو ورو اکرمالي نادان ما موجود ما یو ځل بیا د خپل خوږ دوست نجم صاحب سره په سواد کې او کوشش کوم چې څومره هم زمونږ کلیوال یاران دوستان اصولي مشران کشران څومره هم چې د مسافرۍ د ژوند ورځې کې سفر کوي هغه په بل وطن کې وي او د مور پلار خویندو ترونو ماماګانو نه جدا وي نو دا یو غزل یا شعرونه وغیره په ترنم کې هغوی ته په پښتنه مینه ډالۍ ارشاد اے مسافره د ژوندون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه اے مسافره د ژوندون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه دا چې په نیمه شپه راپاڅي تیارې شروع کړې سترګې دې سوځي د ناشتې برابرې شروع کړې وخت د منزلي او تزان د مزدوري شروع کړې چې نور راسور شي نو ته پټه پټه زګیرې شروع کړې ستا د خولې خولې پتلون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه ای مسافره د ژوندون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه ژوندون دې خاورې کړلو خپل ږیره دې سپینه کړله لالچ د مال کې دې اشنا وچه دې وینه شوله لالچ د مال کې دې اشنا وچه دې وینه شوله او نه دې اخر او نه دې دا دنیا رنګینه شوله پردي وطن کې د سکون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه ای مسافره د ژوندون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه یاران دوستان د محفلونو هر وخت یادوي یاران دوستان د محفلونو هر وخت یادوي بوډۍ ابۍ د هر مانځه کې په دعا یادوي واړه بچي دې ماښامي کې په ژړا یادوي ستا د خوارۍ او د کړون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه ای مسافره د ژوندون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه یا نجم ډېره دې اوږده مسافري کړه خپله خاورې ایرې دې په پردیسه کې زندګي کړه خپله په غم او درد کې دې ورګډه دا خوشحالي کړه خپله په شان د جالې د مېږتون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه ای مسافره د ژوندون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه د خپل وطن نه د بېلتون څه مزه شته که نه یقینا چې ستاسو به دا ترنم په خوږ اواز کې پښتوي وي که نور هم غواړئ چې داسې اختلافونه واورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بلې ویډیو انتظار کوي الله